بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی الله چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. په انګلیش ټو پښتو لرنینګ کې مې تاسو ته نن یو بل کلاس راوړو. دا کلاس هم ډیر ضروری دی ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی راشي. صحیح د کلاس ښه په توجه سره وګورئ. ګورئ د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی بیکاز آف. د بیکاز آف مطلب دی ځکه چې که تاسو ته زه ووایم که نه بیکاز آف یو بیا پسې داسې ځه موږ وایي ځکه چې تا داسې وکړه ځکه چې تا هغسې وکړه. کله چې تاسو وایئ ځکه چې نو ویلی شئ بیکاز آف. صحیح ده. د دې نه تاسو بیا ځان ته نور سینټنسز جوړوئ. ښه بیا چې کوم دی آف کورس بالکل دا کار به بالکل وشي. آف کورس سچ ایز لکه موږ وایو که نه لکه داسې لکه هغسې تاسو ویلی شئ سچ ایز یعنی دا لکه ستا په شان دی. صحیح ده. سچ ایز یو لکه ستا په شان. صحیح ده. مست آف د مست آف مطلب دی ضروری دی. صحیح ده. مست آف ضروری دی. مست افعال یعنی د ټولو نه ضروری. صحیح ده. مونږ وایو چې دا کار د ټولو نه ضروری دی. مست افعال د ټولو نه ضروری. as long as د as long as مطلب دی هر څومره. صحیح ده. هر څومره. as long as هر څومره. بیا که تاسو د مخکې ټکي ته وګورئ. مخکې ټکی چې کوم دی in fact په حقیقت کې په رښتیا. صحیح ده. in fact مونږ وایو چې دا کار په حقیقت کې داسې شوی دی یا دا کار په حقیقت کې داسې کول پکارو نو تاسو ویلی شئ in fact په حقیقت کې. صحیح ده. ګورئ despite of that د دې باوجود مونږ وایو چې دا کار د دې باوجود خو هم داسې وشو. صحیح ده. نو تاسو د دې باوجود دپاره ویلی شئ despite of that د دې باوجود. صحیح ده. که تاسو بل ټکی وګورئ اګنور. اګنور سترګې پټول. صحیح ده. په یو څیز باندې سترګې پټول ځان ناغرضه کې کول نو دې ته په انګلیش کې وایي اګنور. یعنی هغه زما میسج اګنور که ما ته یې ریپلی ونه کړه د دې مطلب دا شو چې هغه زما په میسج باندې سترګې پټې کړلې. صحیح ده. ټولریټ ټولریټ اټ د ټولریټ مطلب دی زغمل. ټولریټ اټ مطلب دا شی چې دا وزغمه. صحیح ده. ټولریټ اټ دا وزغمه. صحیح ده. انکریز زیاتوالی په څه څیز کې زیاتوالی کول ډیروالی کول دې ته تاسو ویلی شئ په انګلیش کې انکریز. بیکم راتلونکی. صحیح ده. هر څیز چې راتلونکی وي تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بیکم. کنسیډر غور کول په څه څیز باندې غور کول دې ته په انګلیش کې وایي کنسیډر. ایکسپټ قبلول دا ما ته قبول دی منظور دی. صحیح ده. اوپینین په نظر زما په نظر مای اوپینین. صحیح ده. زما په خیال زما په نظر. اپرچونټي اپرچونټي وایي موقع ته. صحیح ده. تاسو به اکثر وینئ که نه ډونټ مس دس اپرچونټي وی دا موقع مه مس کوه دا مه ضایع کوه. صحیح ده. دا ستا دپاره یوه موقع ده. نو موقع ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ اپرچونټي. هیزیټیشن شکونه شک. هیزیټیشن شک. تھنک د تھنک مطلب دی فکر خیال. صحیح ده. آی تھنک زما په خیال یعنی زما په فکر. بیا چې کوم دی تاټ دا تاټ چې کوم دی دا د تھنک او پاسټ فارم دی. صحیح د تیر شوی وخت دی. آی تاټ یعنی ما فکر کوو. صحیح ده.
آیتاټ ما فکر کوو چې ته به راشي خو ته رانغلې. کله چې وخت تیر وي نو تاسو بیا د تھنک په ځای د تاټ استعمال کوئ. صحیح ده؟ د تاټ مطلب کوم دی؟ فکر. صحیح ده؟ انسټیډ آف پر ځای مونږ وایي چې د دې پر ځای ته وي یا زه د دې پر ځای وې. صحیح ده؟ انسټیډ آف. پیشنس صبر. الله دې تعالی صبر درکړي. دغه صبر ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ پیشنس. باونډ د باونډ مطلب دی تړل شوی. صحیح ده؟ مونږ وایو چې خلکه دا دومره باونډ مه ساته، دا دومره تړلی مه ساته، محدود یې مه ساته. صحیح ده؟ پرېږده. باونډ تړل شوی. belong to you تا سره تعلق لري، دا سیس تا سره تعلق لري. belong to you د belong مطلب دی تعلق لرل. صحیح ده؟ move د move مطلب دی حرکت، خوځېدل، د یو ځای نه بل ځای ته تلل، یو سیس د یو ځای نه بل ځای ته وړل. صحیح ده؟ دې ته وایي move. که تاسو وایي چې move on یعنی حرکت وکړه. صحیح ده؟ enough کافی مونږ وایو چې بس دا کافی دی، پوره دی. enough it's enough دا پوره دی. more نور مونږ وایو کنه چې نور راکا، نو تاسو ویلی شئ more give me more مال نور راکا. less د less مطلب دی لږ. صحیح ده؟ مطلب more ډیر یا نور او د less مطلب دی لږ. صحیح ده؟ لږ کم. assist مرسته خبرتیا. assist مرسته. carry وړل. carry وړل مطلب څه شیان دی او تی د دې ځای نه هغه ځای ته وړي، دې ته وایي carry. deceive د deceive مطلب دی غولول. صحیح ده؟ غولول څه ته وایي؟ تاسو به په پښتو کې پوهیږئ چې غولول څنګه وي. صحیح ده؟ deceive غولول مطلب چا سره یو ښه څیز دی او هغه بل کس ته ښایي هغه سره نشته ده، هغه وس نه کېږي، هغه خو هم زړه غواړي، د هغه زړه غواړي چې زه خو هم دغه څیز واخلم خو هغه یې اخیستلی نه شي، چې ده ته ګوري خفه کېږي. دغه خفه کېدلو ته وایي غولول. دغې ته موږ په پښتو کې وایي غولول. صحیح ده؟ aware خبرول. aware خبرول. بیا دې سره که تاسو یو ټکی وینئ نو هغه دی awareness پوهاوی. یعنی دا خلق پوهه که په دې خلکو کې awareness راوله. صحیح ده؟ پوهاوی پکې راوله، خبرتیا ورله ورکه. صحیح ده؟ recently په دې وخت کې، یعنی زه اوس په دې وخت کې لګیا یم کلاس ریکارډ کوم. صحیح ده؟ نو دې وخت ته تاسو ویلی شئ recently. reach رسیدل. reach رسیدل. avoid مخنیوی یعنی مونږ چې ورته وایو ډډه کول. صحیح ده؟ د دې څیز نه ډډه وکړه. avoid مخنیوی یا ډډه کول. صحیح ده؟ find قتل د څه څیزونو قتل دي، نو دغه قتلو ته ویلی شي find. صحیح ده؟ get ترلاسه کول، حاصلول، اصولول، دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ get. hear اوریدل. hear اوریدل. inform خبرول، ما خبر کا. inform me. keep ساتل. keep ساتل. listen اوریدل. listen me ما واوره. bring راوړل. bring راوړل. خو په دې ځای د دې نن ورځې د کلاس اختتام کومه. امید دی چې تاسو به د دې کلاس نه ډیر څه زده کړي وي. که زده کړي مو نه وي دا کلاس بیا را د سره کړئ او بیا یې وګورئ. د لوی الله په امان.